د غواګانو په فارمونو کې د تودوخې د کنترول مدیریت. آیا لیدلی به مو وي چې په فارمونو کې یا په کورونو کې مو غواګانې په خلاصه خوله تنفس کوي، له خولې څخه یې زګونه راځي او د شیدو په تولید کې کموالی هم رامنځته کیږي. آیا تاسو دغه نښې د اوړي په موسم کې لیدلي دي او د اوړي په موسم کې مو دغه نښو ته پام شوی دی چې د تودوخې د درجې د زیاتېدلو سره رامنځته شوي وي؟ د لوړ تولید غواګانو دپاره د ټولو ښه درجه چې په هغې کې ارام اوسیږي او د هیڅ ډول فشار د وجې یې د شیدو تولید کم نشي یا په نورمال ډول ژوندو کې هغه 2 سانتیګریده ده. له 2 سانتیګریډ څخه پورته تودوخه کولی شي چې د حیواناتو یا د څارویو په تنفسي سیستم، هضمي سیستم، تکثري سیستم او د شیدو په تولید وسره خوا کې په ټول بدن باندې ناوړه اغېزه وکړي. د دې دپاره چې په موضوع په کامل ډول باندې پوه شئ، موږ تاسو ته په لنډ ډول باندې یو جدول تشریح کوو. دې جدول ته ترمل هیټ انډیکس وایي. دا جدول 2 برخې لري چې یوې تودوخه او بله یې رطوبت یا په هوا کې نمي ده. کله چې د تودوخې اندازه له 2 څخه زیاتیږي او په هماغه اندازه ورسره په هوا کې نمي زیاته شي، په غواګانو باندې د تودوخې فشار 2 چنده کیږي. مثلا د تودوخې درجه 30 ده او رطوبت 40. د ترمل هیټ انډیکس په جدول کې موږ ته راښودل کیږي چې غوا به 20 درجې د تودوخې له امله په فشار کې وي. ترمل هیټ انډیکس یا په غواګانو باندې د تودوخې او رطوبت فشار په 15 درجو باندې شل کیږي چې له 60 څخه شروع او تر 104 پورې وي. په هر اندازه چې د تودوخې درجه زیاتیږي او ورسره خوا کې رطوبت زیاتیږي، په هماغه اندازه باندې ترمل هیټ انډیکس یا THI درجه هم اوچتیږي. د ترمل هیټ انډیکس یا د THI د درجې زیاتوالی په دې معنا دی چې حیوان به په هماغه کچه باندې د تودوخې فشار سره مخ وي. که جدول ته ځیر شو، په لومړۍ درجه کې له 68 څخه تر 1 پورې کومه درجه چې دا نورمال یا لایټ یا په سطحي ډول باندې ده. د دې څخه منظور دا دی چې غواګانې به د ډیر لږ فشار سره مخ وي. که چېرته د رطوبت او د تودوخې د درجې څخه تاسو ته کومه اندازه د 2 نه تر 8 پورې په لاس درله، دا په دې معنا ده چې غواګانې مو په منځني ډول باندې د تودوخې او رطوبت فشار لاندې دي. که د فشار درجه د 80 او د 9 منځ کې وه، دا په دې معنا ده چې غواګانې مو د شدید فشار له لاندې دي. که درجه مو د 90 او 99 ترمنځ وه، په دې معنا ده چې غواګانې مو د ډیر شدید فشار لاندې دي. کله چې په حیوان باندې درجه له 100 څخه پورته شي، نو وژونکي وي. که غواړئ چې غوا مو معلومه کړئ چې تر کومې درجې د فشار لاندې ده، نو باید تاسو د 60 نه شروع کړئ تر 104 پورې په منځ کې وګورئ. دا درجه څنګه پیدا کولی شو؟ مثلا ستاسو سیمو کې د تودوخې درجه 40 او په هوا کې رطوبت 40 دی. د 40 درجو او د 40% رطوبت کم منځنۍ نقطه چې دا هغه 4 ده. درجې ته په کتو دا معلومیږي چې غوا مو د شدید فشار لاندې ده. همدا شان که د تودوخې درجه 40 شي او رطوبت د 40 په ځای 80% شي، نو د دواړو نقطې د یوځای کېدو څخه موږ ته دا راښودل کیږي چې د فشار درجه 90 ته پورته کیږي. که چېرته موږ جدول ته وګورو، 90 په داسې ځای کې موقعیت لري چې دا معنا ورکوي چې غوا د ډیر شدید فشار لاندې ده. د تودوخې د درجې د زیاتوالي سره د رطوبت یا په هوا کې د نمي زیاتوالی په حیوان باندې ناوړه اغېزه کوي او فشار څو چنده کوي. د همدې دپاره چې کله تاسو د تودوخې درجه ګورئ، ورسره خوا کې د رطوبت اندازه هم وګورئ، تر څو تاسو دا معلومه شي چې ترمل هیټ انډیکس یا غوا مو د فشار په کوم حالت کې ده. د رطوبت او د تودوخې درجې معلومولو آله په افغانستان کې ډیره په اسانۍ ترلاسه کولی شي. کله چې تاسو په ترمل هیټ انډیکس پوه شوئ چې غوا مو په کوم حالت کې ده، نو دویمه پوښتنه دا راولاړېږي چې څنګه کولی شو چې غوا مو د ګرمۍ څخه راوباسو.
غواګانې د انسانانو په څیر د خولو غده نه لري او کوښښ کوي چې په بدن کې تولید شوې تودوخه د خولې له لارې یا د تنفس په شکل بیرون وباسي. دا د درس لومړۍ برخه. موږ امید لرو چې په راتلونکي 2 یا 3 درسونو کې دا موضوع تکمیله کړو، تاسو په مکمل ډول پرې پوه شئ. په راتلونکي درسونو کې به پوه شئ چې څنګه کولی شئ چې لوړ تولیده غواګانې په ګرمو سیمو کې مدیریت کړئ.